اتلس، نونس، شل، یویش، دویش، درویش، سالورویش، پینزویش، شپاگویش، وویش، اتویش، نهویش. ډېره زیاته مننه کوم کوکولي. وروسته له دې پام کوم. منکي کولی شي مرسته وکړي؟ صبر وکړه، درغلم. په لاس کې دې څه دي؟ د اوبو د بالنګ دانې. څومره ښه، دا ماته راکتېږي. نه کوکولي، پام کوه کوکولي. سرکوه راځه کوکولي، ما درته تخت تیار کړی او څو شېبې ارام وکړه چې ښه شې. سمه ده. مه خفه کېږه کوکولي چې زړه دې تنګ نه شي. پښه دې لږه ژوبله شوې، ډېر زر ښه کېږي. ښه نه غواړې چې کتاب درته ولولم؟ دا کتاب خو هېڅ انځور نه لري تینکي. کوم کتابونه چې انځورونه نه لري باید هغه مو ولولو منکي. ډاډه یم چې دا کتاب به دې م خوښ شي او په دې م ډاډه یم چې د کوکولي به م خوښ شي. پام کوه چې د کوکولي حوصله سرته ونه رسوي. دا د کوچني کپتان لومړی سفر و چې د نړۍ ښایست او د زیرمې اوبه یې ولیدې. او ټول کبان، هغه ژوي چې د اوبو لاندې ول، هغه یې م ولیدل. هر څه ورته ډېر نږدې ول او د هغوی په لیدو ډېر خوشحاله وو. ځان سره به یې ویلې چې کولی شي دې ټولو ژوو ته په اسانۍ سره لاس هم وروړي. کوکولي، کوکولي. کوکولي، هغه کتاب دې حوصله خلاصوي. راځه چې باغچې ته لاړ شو. دا کوم بد کتاب نه دی. هله کوکولي، راځه داسې یو کار وکړو چې زړه مو تنګ نه شي. اندېښنه مه کوه کوکولي، زه پوهېږم چې څنګه دې خوشحاله وساتم. کتاب د چا زړه نه تنګوي. کوکولي، هلته پتنګ ته وګوره، څومره ښکلی دی که نه؟ ته نشي کولی چې وګرځې، پښه دې درد کوي که نه؟ یوه بله لوبه به م در وښایم، په تمه اوسه. غواړې چېرته لاړ شي منکي؟ ځم چې تخته راوړم تینکي. څه شوي کوکولي؟ غواړې چې یو بل کتاب هم ولولم؟ ډېر ښه، راځه چې یوه ارامه ځای ته لاړ شو. ها، هغوی به چېرته تللي وي؟ کپتان کوکولي، هر څه تیار دی، حرکت وکړو. پوهېدم کومه نړۍ چې د اوبو لاندې ده هغه ښکلې ده کپتانه. او د هغه مرستیالې داسې یو سفر ته لاره جوړه کړه چې خپله دنده پای ته ورسوي. وروسته بیا هغوی ولیدل چې یو کب ورته نږدې کېږي چې سرې سترګې لري او ډېر خطرناکه دی. هغوی ډار شوي وو کپتانه. وګوره کپتان کوکولي،
راځه چې ځو کوکولي. کوکولی کاپیتانا. کوکولي بالاخره تاسو مې پیدا کړئ. هله راځئ چې لوبې وکړو. د کتاب لوستلو نه وروسته بیا ځو. دا برخه یې ډېره په زړه پورې ده. دا کتاب ډېر ستړی کوونکی دی. زړه مې تنګ شو. که غواړې واورې نو پاتې شه مینکي. سمه ده. او به ګورې چې ډېر په زړه پورې کتاب دی. خوښ به دې شي مینکي. کله مغزونه دې کار واخلي ډاډه یم چې دا کتاب به تر پایه پورې ولولې. خو کله چې داستانې پای ته ورسېدو بیا لوبې کوو. ژمنه ده؟ ژمنه ده. کوچني کپتان او د هغې مرستیالې غوښتل چې د هغه لوی کب له لاسه وتښتي. ملګرو کپتان کوکولي وګوره، که د غرونو له لارې لاړ شو نو بیا کولی شي ځان وژغورو. کوکولي بریالي شو کپتانه. بند پاتې شو. دا ځای ډېر تنګ دی کپتانه. موږ له دې ځای نه نشو وتلی. تینکي وروسته بیا څه وشول؟ دوام ورکړه. په زړه پورې ده. هله نو موږ درته په تمه یو. ډېر ښه، دوام ورکوم. موږ بند شو کوکولي. دا به یوه معجزه وي چې ځان وژغورو. کوکولی کاپیتانا، کوکولی کاپیتانا، زما غږ اورئ؟ زه مینکي کاپیتان یم کوکولی. اندېښنه مه کوئ، راغلم چې تاسو وژغورم. آفرین، هغوی وژغورل شول. اوس کولی شو چې لوبې وکړو مینکي. زه لوبې نه کوم پرته له ما یې وکئ. غواړم هغه کتابونه ولولم چې انځورونه لري. تا رښتیا ویل تینکي. کوم کتابونه چې انځورونه لري کولی شي ډېر په زړه پورې اوسي. مننه تینکي.